السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ستاسو لالمدین زنان دی طاهر خان للا اور اظهر چیمه باندې څو خبرې ته کول غواړم. طاهر خان باندې څه الزامات دي چې د اظهر چیمه دي زشان دی. داسې ډېر خلک الزامات وي. داسې یو بل کس کوم چې قرآن کړی لګېدلی انسان دی هر رقم د هغه کولی شي. زه نه یم چې طاهر خان سپا دی طاهر خان به څه کړي نه وي یا کړي وي نه خو ما ته پته نشته. خو زه صرف په دغې حوالې سره دا ویډیو جوړوم چې زه چې ما نه غټ غلط کار دا کړی چې کاس لاس کې قرآن دی قرآن یې ورته کړی صرف دغې نه زه افسوس کوم. آیا چې طاهر خان کړی وي ته ورسره کنټیکټ کړی طاهر وروره ته داسې ویډیو کړی د خلکو نه پوسټ کړی دغسې زه ویډیو جوړوم خفه کېږه ما ته خفه کېږه ما چې زه دغسې ویډیو جوړوم ولې چې ته ورته نه دی پوسټ کړی زه به ورته شیر کړم ویډیو ولې چې تو نه دی تو کړی دی تو شیر نه دی کړی نور به خپل د قرآن ته ورور دا سیر ته کېږده طاهر خان ته خپله خبر په خپله وکړه. زه هېڅکله تو په سر زه جنګ نشم خوستی صرف دا واس لرم چې څه ویډیو به زه خپله وکړم او خپل په یوټیوب چینل کې او فیسبوک هر دواړو کې به زه ته شیر کړم. ظالمه ته خو لا د قرآن یې درخواست وایي لا ورته هغه کړی چې څه ویډیو خو مې لوړه وایرل کېږي فیسبوک او په یوټیوب کې ځکه چې ما ته فالوور به روشي داسې فالوور والله که زه وغواړم داسې فالوور نه ما ډېر زیاته اعتبار دی چې ما څوک تاسو کوم سوشل ورکر دی چې تاسو ویډیو نه جوړوي اظهر چیمه چې تو ته هر ور کې میسیج درکوي یوه غلطي خو دې وکړه چې کوم یوې جنۍ سره تو ویډیو جوړه کړه کوم یوې جنۍ سره تو ویډیو جوړه کړه خو ډېرو خلکو خبرې تو بیا سړی هم خلک چیلنج هم کول خیر دا سوشل میډیا دی د کې هر څوک خپل هغه ورکولی شي خو په غلطي دې وکړه اوس د بله غلطي ظالمه چې تو ته په قرآن لاس سیخه خو داسې نه چې ما خور و مور څوک ورکې وکنځي او ما قوم قبیل ته څوک ورکې بعد رد ویلی شي ما په خاندان څوک نه رد کوي هېڅکله داسې نه فالوور غواړم نه داسې پیسه غواړم نه داسې زه چا سره پهچان غواړم چې داسې پهچان دې ما وشي. اور بله دا چې د څومره هم څوک سوشل میډیا استعمالوي د درې مطلب یې دغه کې درې فرسټ پیسې ګټل وي دي اول ته چې څوک زه پیسه وګټم دویم شهرت وي یو نیم داسې میلاو شي چې د الله رضا دپاره ورکې کړي دا درې ورکې وي چې یو نیم ورکې میلاو شي د الله رضا دپاره کوي چې زه بیا غریب سړي اواز پوهچوم غریب سړي صاحب زه به ښه ویډیو جوړوم او چې خلک یې مدد وکړي یو نیم دغې کامیاب کومې دی یو کوی تان هغه کامیاب دی څوک چې الله رضا دپاره کوي د الله رضا دپاره کار کوم پیسه اور پهچان د خلق په زړونو کې محبت او عزت دا به تعالی ورکړي چې خو موږ دومره ته غلط سوچ دی غلط ضمیر دی موږ د اول پیسې سوچ کوو او پهچان سوچ کوو دا سوچ نه کوو د موږ یو غریب سړي اواز به زه پوهچوم چې هغه ته څه خلک متوجه شي دا په یعنې چې په حق دی خو خلک څوک نظر نه ورکوي. موږ صرف دغې پاره دا ویډیو کوو چې خپل پهچان پلوکې ځای کې زه چې روان او که څه دا هم یو هغه استعمالوي دا ډېر ښه هغه کوي هېڅکله دا نه والله چې خلک موږ سې باد دی چې زه د کله پیسې دپاره کار کوم او کله دی زه خپل پهچان دپاره کار کوم والله چې خلک به باد درسي صرف د الله رضا دپاره کار کوه چې زه به د غریب سړي اواز پوهچوم غریب سړي چې تکلیف وي هغه اواز پوهچوم داسې غریبې کورنۍ چې یا څه واز داسې نه لري هغې اواز پوهچوم صرف دا هغه ته سوچ وکړم انشاءالله بیا د الله تو کامیابوالي ته پام وړو چې الله تو څومره کامیاب کوي تو څومره زر کامیابي درکوي. هېڅکله د یو پیسې او د پهچان دپاره کار مه کوه الله رضا ته بس الله رضا دپاره کار کوه الله تو ته بیا کس چې کومه ډول د خلکو په زړه کې محبت چې وي څومره مینه چې وي څومره عزت چې وي سوچ به هم نشي کوی ته والله سوچ به هم نه کوې چې د کوم پلپ ته ماته میلاویږي خو که ته د کله پیسې کله د پهچان دپاره کار کوې هېڅکله قسم ته خلک به ته براک کسې ته به چې دی مو پنځ دي یا ولا زه ولې د فرست ټایم نه هسې دا هم ځانته چې زه یو سوشل ورکر یم زه د خلکو مرسته کوم ته د خلکو سره بد نظیر به درته کړي رښتا ته ته به هېڅکله نه او بیا ته بد نظیر کړي دومره سوچ ځان څه وکړه هغه ته پنځ دی چې تو ته روشي السلام علیکم ته هغه ته نه او هغه ته نه یو پیکچر وباسم خو که تو ته کله په بازار یا په شهر کې چې تو ته داسې براک څه کسي که نه ته دا ونه چې ما ته په دغه نظر زه کسي چې ولا پنځ به یا زه په فرست ټایم ولدم او ته په دغه نظر څه کسي
تو نه لتی په تو دی تو په خاندان دی دا نظر به ته کې به زه به یو کشر زه یو په کشر په ورور غوندې ته زه یو ریکویسټ کوم او یو میسیج کوم څومره سوشل ورکر چې دي آصف د الله رضا دپاره کار کوي او طاهر خان خو یو داسې انسان دی زه به دا وایم چې اب دی الله رضا دپاره کار کوي چې دومره په خپل نامې په خپلې نامې چې دومره خلک پول ور وخلي نو بیا ته څه یې چې اب دی الله رضا دپاره نه وي لاګیا احساس چې ما ته خپله نه ما اول کوه که نه ته یې نه د کلتور چې لګولی دی نه د کلتور چې دی لګولی دی نو ته یې له خپله نه ما نه لګوي چې ته به هم پهچان جوړ شي نو زه به دا ته وایم پلیز چې کله هم کار کوي د الله رضا دپاره تر بلې ویډیو پورې خپل لالمین ته ورکړي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته